سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي چې زه پاکستان ته تللی وم، د خپل فامیل پاکستان ته راغوښتی و. اوس دته خدای لور ورکړې ده او دی وایي چې زه غواړم د دغې لور ثبت نام په اوپرا کې وکړم. دې دپاره څه شرایط او کوم اسناد ضروري دي؟ ملګرو، هر کله چې تاسو ایران یا پاکستان ته لاړ شئ، خپل فامیل سره وګورئ او تاسو ته بیا خدای اولاد درکړي. هر څومره زر چې کېږي تاسو باید د دې په اوپرا کې ثبت نام وکړئ. د ثبت نام دپاره دا اسناد پکار دي چې تاسو باید د دغه هیواد د تګ ټیکټ باید تاسو ولرئ، د هغې کاپي، د ویزا کاپي باید تاسو ولرئ. په کومه شبخانه کې چې ستاسو اولاد پیدا شوي، د هغه شبخانې نه باید تاسو د برث سرټیفیکیټ یا د پیدایش سرټیفیکیټ ولرئ. بل باید تاسو په دغه هیواد کې د افغان کونسلګرۍ یا د سفارت نه باید تاسو د اکد نسانس د ماشوم دپاره واخلئ. دغه اسناد ضروري دي او هر کله چې تاسو دغه اسنادو کاپي واخیستله، دغه بیا تاسو اوپرا ته دلته لیږئ او تاسو د خپل اولاد ثبت نام کوئ. دغه طریقه کار دی. د دې اسنادو سره که تاسو یو خط باندې په یو سپینه ورقه باندې ورسره لږ تفصیل هم ولیکئ، دا به نوره هم بهتره راځي. تاسو ورته لیکلی شئ چې په دغه تاریخ، په پلانکي تاریخ نه د پلانکي وخته پورې زه پاکستان یا ایران ته تللی وم، ما خپل فامیل سره لیدلي وو، اوس ماته خدای لور راکړی یا زوی راکړی او زه غواړم د دې ثبت نام وکړم. دغه چې کوم اسناد تاسو ته ضروري دي هغه ورسره ما دغه خط سره اټیچ کړي دي. دا تاسو اوپرا ته ولیږئ او انشاءالله ستاسو د لور یا زوی ثبت نام به په اوپرا کې وشي. او بله مهمه خبره دا ده چې دا څومره زر تاسو کولی شئ، تاسو ثبت نام باید وکړئ. مننه ملګرو. که تاسو څه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه. مننه. په مخه.